بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقشعر جسد العبد من خشية الله تعالى تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة ورقها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارک فرمائی بدی حدیث شریف کی چې الله رب العزت تک انسان و بیریږي د الله د خوف څخه، د الله د عذابو څخه، او د خپلو ګناهو څخه توبه وباسي، پر خپلو ګناهو پښیماني وکړي او د خپل بد عمل ور په یاد کړي. په دې وخت کې پر ده باندې یو قسم لړزه راشي، کپېدل راشي پر بدن د الله د خوف او د بیرې او د عذابو څخه وبیریږي، د قبر او د حشر څخه وبیریږي، خپل ګناه ور په یاد سي. نو په دا وخت کې د ده بدن وکپیږي د الله د بیرې څخه. نو نبی علیه السلام بارک وایي: دا اقشعر جسد العبد، کم وخت چې د بدن د انسان وکپیږي من خشیة الله تعالی، د بیرې څخه د خدای تعالی، تحاتت عنه ذنوبه، وبرجیږي د ده څخه ګناوې د ده، کما یتحات عن الشجرة ورقها، لکه څنګه چې د درختې څخه پاڼې رژیږي، هغه وچه درخته چې پاڼې رژیږي وښورېږي او په ښورېدلو کې پاڼې رژیږي، دغه رقم د انسان څخه ګناوې رژیږي. الله پاک ګناوې ځینې تویوي، ګناو معافي ورته کوي. نو بیره د الله جل جلاله د انسان لپاره په دنیا کې دا ډېره ضروري ده او ډېره مهمه ده. په بل حدیث شریف کې نبی علیه السلام بارک وایي: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي: وای کپر پر یو چا باندې دوی بیرې زنه، الله پاک وایي: زه پر یو چا دوی بیرې نه نازلوم. الله پاک نبی علیه السلام بارک ته وویل: زه پر یو چا باندې دوی بیرې نه نازلوم چې په دنیا کې هم بیروم، په آخرت کې هم بیروم. که په دنیا کې مې وبیراوي، په دنیا کې د بیره وکړه زما څخه، بدکارو څخه، د ګناهو څخه، د نافرمانۍ څخه ځان وکاږئ، په آخرت کې به زه خوشحالي ورلره ورکړم. او که په دنیا کې ځان خوشحاله وساتي، په دنیا کې ځان غافله وساتي، په دنیا کې د الله بیره نه وکړل، د الله د قدرت او د عظمت او د عذاب څخه نه وبیرېدي، د بدو کارو څخه توبه نه وایستله، رجوع نه وکړه، او الله پاک ته ورځ د قیامت باندې به الله وایي: زه دغه انسان بیا په عذاب کې کم او په بیره کې بیا واچوم. نو بیره د الله رب العزت د دنیا چې د هغه امان ورکوي سړي ته په آخرت باندې، یعنی که په دنیا کې سړی بیرېدي، په آخرت کې به په امان وي، او که په دنیا کې نه بیرېدي، په آخرت کې به بیا بیریږي. نو د دنیا بیره چې د هغه نبیانو هم کړې ده، هغه شهدا او صالحینو هم کړې ده، هغه بزرګانو هم کړې ده. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک په شان کې راځي، دی به دومره بیرېدي د الله پاک څخه چې خلیفه د اسلام و حضرت عمر رضی الله عنه غوندې شخص په دنیا کې د جنت زیری باندې سوی و. کوم وخت چې به آیات د قرآن پر ده وویل سو، د چې به یو آیات واورېدی، د عذاب آیات، و به بیرېدي، په یو شه به سو، یعنې د خدای تعالی د بیرې څخه به دی بیا وشه سو. او کله کله به بیا دومره د الله څخه بیرېدي، یو خاشه به د مځکې سره پورته کړه، وایي: کشکې زه دا خاشه وای خو انسان نه وای، کشکې زه مور نه وای زیږولی. او ډېر به ژړل، دومره به ژړل چې د اوښکې به په دې مخ باندې بهېدلې. نو د ډېرې بیرې څخه او د ډېرې ژړا څخه د حضرت عمر رضی الله عنه مبارک په دې مخ کې د سترګو څخه لاندې دوې تورې خطې وې، یعنې دوه تور علامې وې، دوې تورې چې د ډېرو اوښکو څخه د ده پر مخ باندې جوړې سوي وې چې دومره ژړل. او علیه السلام مبارک وایي: لا یلج النار من بکا من خشیة الله حتى يعود اللبن في الضرع، وكما قال النبي صلی الله علیه وسلم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چې نه به سي داخل و اور ته هغه څوک چې وبیریږي د الله د بیرې څخه، تر داسې وخته پورې به دی اور ته نه سي داخل لکه شیدې چې بیرته غولانځ ته نه ردېږي. د حیوان د غولانځ څخه چې شیدې را ولوشل سي، د هغه بیرته تګ غولانځ ته غیر ممکن دی،
دغسې رقم سړی که وبېرېدی په دنیا کې ویې ژړل، د الله د بیرې څخه خوف څخه یې وژړل، اوښکې توی کړې، دا انسان به و دوزخ ته الله پاک نه واستوي، دومره به د دوزخ څخه لرې ساتي لکه شدید چې د غولانې څخه لرې دي، بېرته تګ یې نسته، د انسان و دوزخ ته تګ نسته. نو دا هم راځي په روایت چې په ورځ د قیامت باندې به یو انسان راوستل شي، ټولو ترازو کې به د عملنامه وتلل شي، نو بدۍ به ډېرې شي پر نیکیو باندې، نیکي به کمې شي، اخر به یو ویښته به راشي د ویښتانو څخه د سترګو، دا به ووایي و الله تعالی ته چې ای ربه زه هغه ویښته یم چې زه په ژړا باندې لوند کړی یم. او حدیث کې پیغمبر علیه السلام بارک وایي که چا وژړل یو ویښته یې د سترګې لوند سو په اوښکو باندې، د ژړا او د بیرې ژړا او د خدای تعالی د عذابه څه د بیرېدلو ژړا وه. نو په ورځ د قیامت باندې به دا ویښته الله پاک په حضور کې شاهدي ادا کوي چې د په ما سره ژړلي وو، زه یې لوند کړی وم په هغه د پښیمانۍ په اوښکو باندې. نو الله تعالی به په ورځ د قیامت باندې دغه یو ویښته په خپل حضور کې د الله پاک ودرېږي، د دې انسان په حق کې به شاهدي ادا کړي چې الله تا خپل رسول په قول موږ ته ویلي وو چې هر هغه بنده چې زما د بیرې څه وبېرېږي او دی دا خپل د سترګو ویښته لوند کې په ژړا باندې د پښیمانۍ ژړا وي، نو نن زه شاهدي ادا کوم چې دغه کس چې زه د ده پر سترګه باندې وم دا ویښته به ورته وایي، نو د پښیمانۍ ژړا کړې وله، زه په لوند شوی یم، زما شفاعت ته د په حق کې قبول کړي. نو جبرائیل علیه السلام به آواز وکړي د ټول اهل محشر په حضور کې، ټول خلق به حاضر وي، ټول انسانان به ولاړ وي چې نجا فلان بن فلان بشعرة واحدة، پلانکی د پلانکی زوی کامیاب سو د یوه ویښته په مقابل کې، یعنی خلاص سو د عذاب څخه د جهنم د یوه ویښته په خاطر باندې، چې د یوه ویښته په خاطر چې د ژړلي وو، یعنی یو ویښته یې لوند سوی وو د الله د بیرې څخه، په ورځ د قیامت باندې به جبرائیل علیه السلام اعلان کوي د ده د کامیابۍ او د ده د نجات د دوزخ څخه. نو دا څومره اسان عمل دی، څومره اسان خبره ده. او داسې هم راځي چې په ورځ د قیامت باندې په روایت کې راځي چې اور د جهنم راپورته شي، داسې راپورته شي لکه غرونه غوندې دومره غټ وي او دومره په زور کې وي چې 80,000 زنځیران پکښې وي، ملایکې کشي، هر زنځیر یې دومره دی لکه مشرق و مغرب، دا یې راکش کړي وي. او نبي علیه السلام بارک واسې په مخ کې ورته ودرېږي، دا ورته وایي د الله څخه دعاوې غواړي، یا نار بحق المصلين وبحق المصدقين وبحق الخاشعين وبحق الصائمين ان ترجعي. نو نبي علیه السلام بارک و دې اور ته وایي چې ای اوره ولاړ شه په حق د لمونځ کوونکو، ای اوره ولاړ شه په هغه خلکو په عمل سره چې هغه صدقې کړي وي، ای اوره وګرځېږه د هغه خلکو په عمل په خاطر باندې چې هغه بیرېدونکي وي، ای اوره وګرځېږه د هغه روژېتانو د روژې په عمل باندې چې هغه روژې نیولې وي، دا اور به نه ګرځي، د هر څه چې ورته ووایي د لمونځ کوونکو لمونځ ورپېښ کړي، د صدقه کوونکو صدقه ورپېښ کړي، د بیرېدونکو بیره ورپېښ کړي، د روژې نیونکو روژه ورپېښ کړي، نو هیڅ باندې دی نه ګرځي. جبرائیل علیه السلام به راشي په دا وخت کې نبي علیه السلام ته به وایي اور ستا د امت قصد کړی دی، ستا امت اور ته لویږي او اور یې په خپل ځان کې داخلېږي. بیا به جبرائیل علیه السلام بارک یوه پیاله راوړي، دا یوه پیاله اور، دا یوه پیاله اوبه، دا به نبي علیه السلام بارک پر اور پر خاور وپاشي، دا اور به په مړ شي ځای پر ځای باندې، دا د دوزخ اور په هیڅ شي نه ګرځېدی، د لمونځ کوونکو په لمونځو نه ګرځېدی، د روژه نیونکو په روژو نه ګرځېدی، او د صدقه کوونکو په صدقو نه ګرځېدی، مګر په دا یوه پیاله اوبو سره چې جبرائیل علیه السلام راوړي، چې یو تال وي یا پیاله وي یا شنی کاسه وي، دا اوبه وي، دا پر وپاشل شي او هغه اور مړ شي. نو نبي علیه السلام څخه نبي علیه السلام بارک به د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړي چې دا څنګه اوبه دي. نبي علیه السلام بارک ته جبرائیل علیه السلام وایي هذا ماء دموع عصاة المؤمنین، یا هذا ماء دموع عصاة امتک الذین بکوا من خشیة الله تعالی. دا هغه اوبه دي چې د ګناهګارانو ستا د امت اوښکې دي، ستا د امت د ګناهګارانو اوښکې دي، ما دله راوړو چې هغه د الله د بیرې څخه ژړلي وو، دا اوښکې د الله په دربار کې جمع وې،
دا یې په اوس یې مې تاله په دې پیاله کې راوړل، په دغه اوبو باندې دا دوزخ اور آرام سو او هغه مړ سو. نو ژړا کول دومره ګټه لري. په ورځ د قیامت باندې د دوزخ اور په هیڅ شي باندې نه ګرځي مګر په ژړا کولو باندې، په فریاد کولو باندې، پر خپلو ګناهو باندې ژړل او ډېره ژړا کول چې دا د انسان لپاره ګټه ده. او بل حدیث شریف راځي نبي علیه السلام مبارک وایي ډېر ژړا خندا کوونکي به په قیامت باندې ډېر ژړا کوونکي وي. یعنې چې په دنیا کې ډېر خاندي، ډېرې خنداوې کوي، په قیامت باندې به بیا ډېر ژاړي. او دلته چې ډېر ژاړي په دنیا کې، قیامت کې به بیا ډېر خاندي. نو خندا او ژړا باید سړی فکر وکړي. نو الله مو دې د الله د عذابو څخه وساتي، د دنیا هم د آخرت هم د قبر. الله دې د الله د بیره ژړا را نصیب کړي. الله مو دې د الله د رضا دپاره ژړا نصیب کړي. الله مو دې خوف او بیره په نصیب کړي چې د الله څخه وبېرېږو په حق باندې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.